په چمن پریس کلب کې د پښتون قومي جرګې لخوا د قبایلي مشر خان امان الله خان اچکزي په مشرۍ کې یو خبري کانفرنس ترسره شو. دغه کانفرنس کې د مسلم لیگ کاپ، سیول سوسایټي، لغړی اتحاد او نور سیاسي او سماجي تنظیمونو ګډون کړی وو. د پښتون قومي جرګې مشر خان امان الله خان اچکزي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي او د چمن د ستونزو په اړه وشال نیوز ته وویل. زموږ مطالبې دا وې چې دلته پر چمن باندې تقریبا د 10 ورځې ګولهباري شروع د چمن د خوا هم د پاک افغان جنګ ولو پاکې موږ د ګورنمنت څخه دا ریکویسټ وکړي چې ته مهرباني وکړه د آبادیان دي پر د آبادیانو کې ګولۍ مشلې اول ورځ زموږ یو بچی هم شهید سولو یو ورور یې هغه زخمي سولو ټیکهدار په کلي کې نو زموږ غټه آبادي د 15 لک آبادي ګورنمنت زموږ دا مطالبه وکړه چې مهرباني وکړه دا جنګونه که ته کوئ اول خو مه کوئ بد کار دی هغه مسلمانان دي افغانان دي ته مسلمانان یاست دا جنګونه پر یو سایډ په کار دا دی چې وشي. د سیول سوسایټي مشر عبدالرزاق وشال نیوز ته وویل چې زموږ پاکستاني عوام چې پر پاسپورت و افغانستان تکلیل دي هغه تر اوسه ساعته پورې هلته بند پاتې دي. ټول وطن ټول خلک دا سره یو ځای سلو او زموږ پر پاسپورټو پر ویزو چې زموږ کم خلک تللی دي هغه په اوخوا په بارډر کې بڅاو دي او زموږ خلک مر د پاکستان حکومت د افغان حکومت څخه بار بار د جرګې په توسط دا مطالبې کړي دي چې زموږ خلک ژر د ژره د اوخوا سره علاقه. د مسلم لیگ کاپ رهنما ډاکټر رفیع الله اچکزي زیاته کړه چې زموږ مذاکراتونه روان دي که زموږ مذاکراتونه حل نسو کامیاب نسو موږ به نور احتجاج ته وده ورکو او د چمن کوټې لاره به احتجاجن بندوو. که چیرې زموږ مطالبې نشي حل موږ مذاکراتونه یې دي ملاقاتونه یې دي موږ مذاکرات کو ملاقات کو چې کوم زموږ مطالبې د لې د مقامي چې کوم فورسز دي یا د لې انتظامیه ده هغه کې ډي سي دي زموږ برګیډیر صاحب دي د هغو سره چې کوم مطالبې زموږ مسلک دي ان شاء الله هغه زموږ جایز مطالبې دي هغه ګرځي حل کوي. که بیا چیرې نشوي حل بیا موږ کښېنو پر دې باندې بیا به موږ پریس کانفرنس کوو بیا به دې قوم ته موږ اعلان کوو چې کوم مخته موږ عمل پیکاوي هغه به انشاءالله زموږ دا وي چې موږ به په ښار کې مظاهرې کوو احتجاجونه به کوو بیا مطالبې نشوي حل بیا مجبوراً موږ کولی سو چې روډ بند. په پای کې مشرانو اعلان وکړی چې موږ به یوه کمیټې جوړوو کومه چې به ډیر ژر د ولایتي او مرکزي حکومت له استازو سره وګوري ترڅو چې ټولې ستونزې د حل لپاره لارې چارې ولټولی شي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.